په ملکي ځایونو هوایي بریدونه وسول چې یو تعداد ملکي هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. پېښه چې کله زه مونځ مې کوه پېښه رامنځته شوه. ناڅاپه یو درز شو، بد حال جوړ شو. دغه ټول بېګناه ملګري زخمیان شهیدان کرکټ والا ملګري مو د ټولو لګېدلي دي. اوربند وو. تقریبا تیر ماښام کې یې بیا ځلې د اوربند تر پښو لاندې کولو سره پکتیکا کې بمبار کړی دی او ګڼ شمېر عام ولس یې شهیدان کړي دي او زخمیان کړي دي. کوم څه چې پیښیږي هغه ټول د پاکستاني اړخ د تجاوزونو له امله دي. د پاکستان له لوري په بار د اوربند له ماتولو وروسته دغه هیواد په قطر کې د خبرو اترو غوښتنه کړې. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي دغه خبرو لپاره د اسلامي امارت یو پلاوی قطر هیواد ته ولاړی. دا چې واده شوی و له پاکستاني اړخ سره به نن په دوحه کې مذاکرات ترسره کیږي. د دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د اسلامي امارت یو لوړپوړی هیئت نن دوحې ته ولاړ. بلې خوا تېره شپه یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو لخوا په پکتیکا کې په ملکي ځایونو هوایي بریدونه وسول چې یو تعداد ملکي هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. اسلامي امارت د پاکستاني پوځیانو متکرر جنایت او د افغانستان د حریم نقض په تر ټولو سختو ټکو غندي او داسې کړنې د پارونې عمل او د جګړې د اوږدېدو هڅه بولي. له دې سره چې اسلامي امارت د پاکستاني پوځیانو تجاوز او د حریم نقض ته د جواب ویلو حق ځان ته محفوظ ګڼي، خو د خپل مذاکراتي ټیم د حیثیت ساتلو او درناوي په منظور دي د اسلامي امارت مجاهدین له نویو تحرکات څخه ډډه وکړي. موږ یو ځل بیا تکراروو چې افغانستان په سوله ییز حل او سیمه ییز امن باور لري، خو کوم څه چې پیښیږي هغه ټول د پاکستاني اړخ د تجاوزونو له امله دي. له دې سفر وړاندې د پاکستاني رژیم له لوري 40 ساعته اوربند مات شوی و او په پکتیکا ولایت کې د کرکټ په لوبغاړو هوایي برید کړی دی. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د جمعې ماښام هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان شهیدان شوي وو. ځایي خلکو ویلي دغلته د کرکټ یوه سیالي وه چې د ماښامنۍ پر مهال یو شمېر ځوانان یوه کور ته ټول شوي وو چې هوایي برید پرې شوی. له دې وړاندې پاکستان په وار له افغان حکومت څخه د اوربند غوښتنه کړې وه چې له دې سره د افغان حکومت له لوري د پاکستان د اوربند غوښتنه منل شوې وه چې 48 ساعته وه، خو پاکستاني رژیم بیا له اوربند څخه سرغړونه کړې او ملکي کسان یې بمبار کړي دي. قدرت الله پېښه چې کله زه مونځ مې کوه پېښه رامنځته شوه چې باندې ووتم میمنخانې ته لاړم چې نور زخمیان او 2 مېلمانه وو. هغه مو چې بس دویم خلک راغله دویم هغه بیا وشو. دویم نور زه باندې ووتم په ځان نه پوهېدم. نور نه مخانې ته هسپتاله ورسېدم. نور څوک نه ول، د ټول هغه ول کرکټ ملګري وو، جوالان ول راغلي وو. نور داسې ټول خپل کورنۍ وو. زما نوم میراجان د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ بالیشي کلي اوسېدونکی یم. نن ماسپښین په شرنه کې کرکټ لوبه وه. د هغې ځای نه ماښام لاړو کور ته. زما سره د 3-4 مېلمانه ول ملګري. هغه مړۍ ته لاړو، بس په مړۍ سره کېناستو. ناڅاپه یو درز شو، بد حال جوړ شو. دغه ټول بېګناه ملګري زخمیان شهیدان کرکټ والا ملګري مو د ټولو لګېدلي دي. نه نظامي څوک و نه بل څوک و، زموږ د کرکټ ځوانانو بس مېلمستیا ته ناست په مړۍ ناست و. داسې یو پیښه وشوه. شنونکي دا کار د پاکستاني رژیم د اوربند څخه مستقیمه سرغړونه ګڼي او زیاتوي له پاکستان څخه باید د دې پوښتنه وشي چې تل د افغانستان په وړاندې غلطي پالیسۍ غوره کوي او په خپلو کړو خبرو نه درېږي. پاکستان تل د خپلو وعدو خلاف حرکت کړی. هغه ژمنې هغه تعهدونه چې کابل سره کړي دي هیڅ وخت هم پر هغه باندې عمل نه ده کړی. که هغه د اقتصادي راکړې ورکړې وه، که هغه اجتماعي ارتباطات وو، که هغه سیاسي تړونونه وو، که هغه د جنګ اوربند وو. تقریبا تیر ماښام کې یې بیا ځلې د اوربند تر پښو لاندې کولو سره پکتیکا کې بمبار کړی دی او ګڼ شمېر عام ولس یې شهیدان کړي دي او زخمیان کړي دي. چې پاکستان د دې ځواب باید ووایي چې په څه او د څه لپاره دغه کارونه ترسره کوي. د دوی منځلي مقصود څه ده چې وخت ناوخت د افغانستان حریم تر پښو لاندې کوي. تقریبا دلته عام ولس بمباروي، تقریبا دلته شهیدان، کونډې، بور، یتیمان پیدا کوي او د بین المللي اصولو هغه اصل تر پښو لاندې کوي او یو بل خپلواک آزاد
هیواد هغه حریم باندې تجاوز کوي. کرکټ بورډ وايي پکتیکا ولایت د اورګون ولسوالۍ د هغو اتو لوبغاړو د شهادت له امله ژوره خواشیني څرګندوي چې له یوه دوستانه لوبې وروسته ماښام د پاکستاني رژیم د یو ناځوانمردانه برید ښکار شوي دي. کرکټ بورډ د 3 لوبغاړو عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې زړه بوږنوونکې پیښه کې د اورګون ولسوالۍ د کبیر، صبغت الله او هارون په نوم د 3 لوبغاړو په ګډون 8 تنه شهیدان شوي او 8 نور هیوادوال ټپیان دي. د کرکټ بورډ په وینا دغه لوبغاړي په شرنه کې تر یوې سیمه لوبې وروسته په اورګون کې یو ځای د دمې لپاره سره راټول شوي چې برید پرې شوی دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې پاکستان تل له خپلو ژمنو اوښتي، اوس باید ټول افغان ولس هم د پاکستان په وړاندې جګړه وکړي. پاکستان همونطوری که در مرحله اول یا به تجاوزات خشن خود به شکل دندان شکن گرفت و این دفعه سختتر و محکمتر از طرف افغان ها خواهد گرفت و پاکستان بیاد داشته باشه که بعد از 50 سال امروز حکومت در افغانستان حاکم است که از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع میکنه و برای پاکستان اجازه کوچکترین تجاوز را نمیدهد. این پاکستان امروز باید من حیث یک تحقیر بزرگ برای خود فکر کنه، یک شکست استراتژی، شکست سیاسی منطقی فکر کنه که امروز به یک عضو مساوی الحقوق در پشت میز مذاکرات قطر خواهد نشست، نه من حیث یک برادر کلان که خود میگه یا من حیث یک صاحب اختیاری که در گذشته خود تصور میکرد در محاسبات و مناسبات بین المللی. په پام کې و چې افغان لوبډله د راروانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له پاکستان سره د کرکټ شلعوریزې لوبې وکړې، خو د افغانستان کرکټ بورډ اوس ویلي چې دغه برید قربانیانو ته د درناوي په موخه د دې لوبو د لغوه کولو او په کې د نه ګډون پرېکړه کړې ده. هاخوا د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان پوځ په بمباري کې د کرکټ د یوې سیمې لوبډلې د غړو وژل په تر ټولو سختو ټکو غندي او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کړی چې دا پیښه په بیړني ډول وڅېړي او عاملان یې باید مسؤل وګڼل شي. دغه بنسټ وایي په دغه برید کې د ملکي خلکو هدف ګرځول د بشر حقونو نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د بشر حقونو له منشوره جدي سرغړونه ده. د بشر حقونو نړیوال سازمان دا څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې کړې دي او د دې لوبډلې یو عکس او ویډیو یې هم خپره کړې ده. ورسره لیکلي دي چې د دغه توپ اچوونکي غمجن مرګ چې په دې وروستیو کې نړۍ وړتیا ولیده او په ویډیو کې له خپلو اوسنیو وژل شوو ملګرو لوبغاړو سره ښکاري، د دې بې دلیله دښمنیو له کبله رامنځته شوی ژور انساني تاوان په ګوته کوي. د بشر حقونو نړیوال سازمان په خبرپاڼه کې پر ټولو نړیوالو بشري ادارو غږ کړی چې په بیړني ډول دې دا پیښه له ولسي افغانانو سره د روان تاوتریخوالي څپه وڅېړي. دغه سازمان همداراز د بشر حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې دې پیښه عاملانو ته سزا ورکړي او د بېګناه خلکو د ژوند خوندیتوب ډاډمن کړي.